د هغه تبلیغي خلاف یم چې د جهاد خلاف وي، د هغه تبلیغي خلاف یم چې د مذهب خلاف وي، د هغه تبلیغي خلاف یم چې یوه چله راسي ولاړ سي راسي پر علماو یې ناټ نه کښېني، د علماو مخالفت کوي. که تبلیغی د جهاد مخالفت نه کوي، د مذهب مخالفت نه کوي، د مذهب ټینګ تایید کوي، دغه تبلیغی دي زما سره ناست دي، سهار و ماښام را سره کښېني، اوس بیا در سره وغږوم خبرو سره وکړه. د هغه تبلیغي خو زوم خلاف یم، دا کوم تعریفونه چې ته کوې د هغه خو زوم خلاف. نو بس موږ د دغه تبلیغیانو د بل تبلیغي د نفس تبلیغي خو مولانا زکریا صاحب زه ټوله ورځ سبقان هم وایم، کتابونه یم ګورم، حوالې هم ورکوم. زه چې ولګېدم په هغه ورځ ستا یاد دي، زه د مستوراتو پر دغه لګېدلی یم چې کوڅه په کوڅه ګرځه، په تبلیغ پسې راوځه، للی در مخه للی په پسې، په پردیو کورو کې شپې کوه. زه د دې خلاف یم، په دې کې د چا مقلد نه یم، په دې کې د حق ملګری یم. که بیا هم چا زما سره پر دې دلایل غوښتل، خو نو زه خو د قرآن او د حدیث د فقه حنفي په رڼا کې پر دې باندې داسې قوي دلایل لرم چې د هر چا خبرو ته تیار یم. ته دا مال را واټساپ کړه. او د طارق جمیل خلاف یم، که ته طارق جمیل یادوې، ځکه طارق جمیل د هغوی شانو خلاف دی، د مذهب هم خلاف دی، د جهاد هم خلاف دی، د صحابه هم دشمن دی. ستاسې ملاده ګیله ده چې تاسې شیګان کافران بولئ چې واده پر صحابه بد وایي. طارق جمیل چې ګرد صحابه ته بد وویل، بیا تی غږ نه ورته کوي. اورې غږ دې ورک سو، یا ټلیفون چالو دی. صاحب وایي زما مریدان خو شکر دی ډېر دي، زما مرید کېږه مه، د حق مرید شه، د حق ملګری شه. د حق ګرده پر یوه لار باندې مه را حسر کوئ. بس حق چې حق هر ځای و د هغه اتباع به مسلمان کوي، چې باطل هر ځای و د هغه مخالفت به کوي. دا د عالم وظیفه ده. زه ستاسو پر یو شي باندې پابند یم چې ته په هر محفل کې په هر محفل کې د تبلیغ والا خلاف نه کوې. زما سره دا دی اوس هم تبلیغي ناست دی. که غږېدل ورسره غواړې در سره وبېغږوم، تبلیغی دی، غټ تبلیغی په وله دا دی اوس سره ناست دی. پر دغه مجلس موږ اخته اوس دی ټلیفون رالی. ما درته وویل مال زه د هغه تبلیغي خلاف یم چې د جهاد خلاف وي، د هغه تبلیغي خلاف یم چې د مذهب خلاف وي، د هغه تبلیغي خلاف یم چې یوه چله راسي ولاړ سي راسي پر علماو یې ناټ نه کښېني، د علماو مخالفت کوي. که تبلیغی د جهاد مخالفت نه کوي، د مذهب مخالفت نه کوي، د مذهب ټینګ تایید کوي، دغه تبلیغی دي زما سره ناست دي، سهار و ماښام را سره کښېني، اوس بیا در سره وغږوم خبرو سره وکړه. د هغه تبلیغي خو زوم خلاف یم، دا کوم تعریفونه چې ته کوې د هغه خو زوم خلاف. نو بس موږ د دغه تبلیغیانو د بل تبلیغي د نفس تبلیغي خو مولانا زکریا صاحب زه ټوله ورځ سبقان هم وایم، کتابونه یم ګورم، حوالې هم ورکوم. ته دا مال را واټساپ کړه. او د طارق جمیل خلاف یم، که ته طارق جمیل یادوې، ځکه طارق جمیل د هغوی شانو خلاف دی، د مذهب هم خلاف دی، د جهاد هم خلاف دی، د صحابه هم دشمن دی. ستاسې ملاده ګیله ده چې تاسې شیګان کافران بولئ چې واده پر صحابه بد وایي. طارق جمیل چې ګرد صحابه ته بد وویل، بیا تی غږ نه ورته کوي. سړی موږ ورته کړی، ته به نه یې خبر ویډیو یې در واستو تېر راواسته موږ نه دي کتلي. نو خو دغه دستي پر طارق جمیل زما څه خوا باده ده چې زه پر طارق جمیل لګېږم. زه څه درته وایم، که په طارق جمیل باندې برته موږ ویلي وو دا خبرې مو برته به کړې وې. کومې خبرې چې کومې ده کړې وې د هغه تردید نه دي کړي. بس هغه تردید هغه مولانا ظهرالدین خان صاحب ټلیفون سره کړی دی، هغه پر هغه ولاړو پر ټینګو. ما واوره دا شیر ادریس شهید رحمت الله علیه په مدرسه کې راګرد خبرې د هغه وروسته مفتي ظهرالدین بیا یې وکړه، دا اوس بله ورځ یې بیا کړي دي. هغه یې 20 بیان سته، طارق جمیل دا یو بیان نه دی. بل به پر دې هم خبره وکړو چې که یو سړي د صحابو دونه ګستاخي وکړله، پر دې به هم یو ورځ بیا بحث سره وکړو چې بیا وروسته هغه تردید وکړي، د تردید یې قبول دی که نه. یا پر هغه خو ځای مجلس سره وکړو. نو ته چې ګورې د صحابو دونه ملګري کوئ چې یا په یوه صحابي کافر کوئ، طارق جمیل به هم نه پرېږدئ. سړی د زړه حال په خوله باندې مه وایه په سړي باندې. نو دغه دی. نو ته موږ خو د هغسې وایې، حق خو د هغې دی. نو ما چیرې د بل تبلیغي خو ما مخالفت نه دی کړی. تېر راوښی د سم تبلیغیان مخالفت. د بناتو د جماعت ډېر سخت مخالفت وکړي. اوس هم کوم. دا خو ګوره د تبلیغ پر تعلق نه لري. اوس هم وایم، دا خو زه نه وایم، د دیوبند علما وایي. راسه زه تا ته د مفتي سیف الله صاحب کتاب در ښکاره کړم، پوره کتاب یې پر دا لیکلی دی چې تبلیغ د مستوراتو حرام دی. هغه ورځ ما واورېدی برته چې ما درته وویل ما له بنوري ته هم د دغه ډېره سخته مخالف و د بناتو د مدرسې. مولانا عبدالسلام بلفګرامي په بنګلادیش کې ناست دی، هغه باقاعده بنوري ته هم د بناتو په مدرسه باندې پرېږداو
خو لیکن دا ټایم در ګورو غټه مدرسه د بناتو د بنوري ټون ده. د بناتو یو مدرسه ده، یو د بناتو په جماعت تبلیغ کې وتل دي، د دې دوو شانو فرق شته. نو هماغه زه چې ولګېدم په هغه ورځ ستا یاد دي، زه د مستوراتو پر دغه لګېدلی یم چې کوڅه په کوڅه ګرځه، په تبلیغ پسې راوځه، للی در مخه للی په پسې، په پردي کورو کې شپې کوه. زه د دې خلاف یم، په دې کې د چا مقلد نه یم، په دې کې د حق ملګری یم. که بیا هم چا زما سره پر دې دلایل غوښتل، خو نو زه خو د قرآن و د حدیث د فقه حنفي په رڼا کې پر دې باندې داسې قوي دلایل لرم چې د هر چا خبرو ته تیار یم. په ترتیب خبرې دوی په کوم ترتیب ګرځي چې دغه ګرځي دا چې موږ یې وینو، د زموږ په علاقه کې د دې کلک خلاف یم چې په هر ترتیب ګرځي، په کوم ترتیب ګرځي چې دا پر هر ترتیب ګرځي. دغه د ټولو خلاف یم. نفس ښځه د تبلیغ دپاره د کور وتل، زه د دې خلاف یم. هغه زندګۍ چې کېږي هغه ناروا دي، نفس تعلیم زده کېدل روا دي، او ښځه چې د کوره وځي بل ته یې ښوونه کوي، دا حرام دي. نو هغه کوم تعلیم زده کوي د بنات د تبلیغي جماعت؟ هغه بل ته ښیي، د بل غم یې راخیستی دي. ورور هغه تعلیم خو کور ته ناسته ده، هغه خوارکۍ هغه خو موږ هم نه یې خلاف. دواړه دې وښایي یا هغه خو چې کور ته ناست دي د هغې نه یې خلاف، چې دا پسې وروځي د دې خلاف یم. پر دې باندې که ګوره مولوي صاحب موږ حق ته رجوع کوو، که ته دلایل پر دې لرې چې دا جایز دي و موږ ته غږ وکړه، چیرې مو غواړې موږ درځو دلایل وښیو. بالکل هغه به دلایل به هم در وښایم، په دغه ماته واټساپ کې زما په دا کړدو باندې تشریفي وشي، او بیا به ځو انشاءالله هلک هغه له ورځم جمرات به نه قضا کوم. هلک هغه صاحب ته مو ورځل، هلک هغه صاحب چې شویوي هغه داسې لړلي خلک نه پرېږدي ورور. اورې غږ دې ورک سو، یا ټلیفون چالو دی. صاحب